أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. مخکې آیت مبارکه کې د توحید ذکر وکړلې شو او پای باندې دلایل عقلیه بیان کړلې شو. نو دې آیت مبارکه کې رد کوي په شرک باندې او د غیر الله په محبت او په تعلق باندې. فرمای ومن الناس او ځینې د خلقنا چې په دې کې مشرکین مکه او اهل کتاب ټول تاغه اشاره ده. من هغه څوک یتخذو چې نیسي من دون الله سوا د الله تعالی نه اندادن شریکان خدایان. فرمای چې د مشرکین د الله نه علاوه بوتان دا بوتان چې دای شریکان نیولې دي خدایان جوړ کړی دي او اهل کتاب چې دي هغه خپل علما او مشران او خپل حکمرانان افسران دای خدایان جوړ کړی دي او داوود داسې تابعداري کوي او داسې داوی سره محبت کوي لکه څنګه چې د الله سره محبت کول پکار دي. فرمای ومن الناس یوزن د خلقنا من هغه څوک دي یتخذو چې نیسي من دون الله سوا د الله نه اندادن خدایان شریکان یحبونهم دوی دغه مشرکان او اهل کتاب دوی محبت کوي د هغوی سره دا کم چې دوی د الله نه علاوه نور کبوتان دي یا حکمرانان او مشران دي دای داو سره دي داو داس تابعداري کوي او داسې محبت کوي داو سره که حب الله پشانتی د محبت د الله تعالی. یعنی څنګه چې د الله تعالی سره محبت پکار دی او د الله تعالی تابعداري پکار ده دوی دغه بوتانو سره حکمرانان افسران او علما داو سره داسې محبت کوي او داوی دغه شانتی تابعداري کوي. نو فرمای والذین آمنوا او هغه کسان چې مؤمنان دي اشد هغه ډیر زیات دي حبا په محبت کې لله د الله تعالی د پاره. مؤمنان چې دي د دوی محبت خو بیا ډیر سیوا دی د الله تعالی د پاره. دوی د الله د پاره ډیر محبت کوي او دغه خلک چې دي دوی دغه بوتانو سره او دغه غیر الله سره محبت کوي. نو فرمای چې دنیا ستوي او بوت ستوي. فرمای چې هر هغه شی چې هغه
یو بنده د الله تعالی نه لری کوي او غافل کوي دغه شی بوت ته او دغه ته دنیا ویل کی چې یو سړی ډیر زیات مالدار دی لیکن د الله تعالی سره داغه تعلق چې دی برابر دی نو دغه دنیا داغه د پاره دا هیڅ بدیت نه لري بلکې دا د لپاره مزید د الله تعالی یو نعمت وګرځید او که وسړی هغه غریب دی خو هغه د دنیا په محبت کې دومره لګېدلی دی چې هغه د الله تعالی نه غافل شوی دی نو دې سره د دې نه چې دی غریب دی دته دنیادار ویل کېږي دا الله والا نه دی بلکې دا دنیا والا دی نو دغه هر هغه شی چې دی د الله نه غافل کړی دی دا بت دی دغه غیر الله دی او دغه شی له د ترجیح ورکړله د الله تعالی د محبت نه سیوا یعنی پکار خدا وا چې د الله تعالی په محبت کې داسې شی وي چې دنه د الله نه علاوه هر سیر وي او دغه غیر الله په محبت کې داسې تللی دی چې دا او سره داسې محبت کوي لکه څنګه چې د الله سره محبت کول پکار دی نو فرمایي چې مؤمنان دوی د الله تعالی سره ډیر زیات محبت کوونکي دي ولو ير الذين فرمایي چې د الله تعالی د محبت درې قسم دي یو دی حب لله د الله تعالی د پاره محبت کول یو دی حب فی الله او بل دی حب مع الله د الله تعالی سره محبت کول دا حب لله د الله تعالی د پاره محبت کول لکه دا اولیاء سره د الله تعالی د نیکانو بندگانو سره مینه کول علماء سره او دا امامانو سره نیکانو سره مینه کول دا حب لله دی او بل چې دینو هغه حب فی الله د الله تعالی په لار کې او د الله تعالی د مخلوق سره محبت کول یو دی حب مع الله د الله تعالی سره محبت او مینه کول نو کله چې د الله تعالی سره محبت او مینه یي نو دغه دوا محبتونه بیا خود به خود پیدا کیږي نو فرمایي چې ولو ير الذين او کچری ویني هغه کسان ظلمو چې ظلم کړي دي از هغه وخت يرون العذاب چې اني دوی عذاب یعنی هغه موقع دا حشر د ورځې د حشر په ورځ باندې چې کله دوی ته جهنم مخامخ راښکار شي او دوی جهنم وویني د الله تعالی د عذاب نظارت دوی کوي نو په هغه وخت کې به دوی ته اندازه وشي ان القوة لله جميعا یقینا ټول طاقت دا خاص الله تعالی لره دی وان الله یقینا الله تعالی چې دی شدید العذاب سخ عذاب ورکون کې دی لیکن دا چې په دغه وخت کې خودو ته احساس وشي لیکن دا هغه احساس بیا هیڅ پیدا نشته دی او دغه احساس الله تعالی په دنیا کې بیان کړلو چې په هغه وخت کې دا احساس څه پیدا نشته دی وس داغه پیدا شته دی تاسو داینا پیدا والے ومن الناس او زنی د خلقنا من هغه څوک دی یتخذو چنسی من دون الله سوا د الله نه اندادن شریکان خدایان
یحبونهم محبت کې دوی د هغوی سره که حب الله پشان د محبت د الله تعالی والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی اشد ډیر زیات دی حبا په محبت کې لله د الله تعالی سره ولو او کچره ير الذين وینا کسان ظلمو چې ظلم کړي دي از هغه وخت يرون العذاب چې ګوري بدوی عذاب تا ان القوه یقینا طاقت چې لله خاص الله لرده جميعا ټول وان الله یقینا الله تعالی چې شدید العذاب سخ عذاب ور کون کړي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآله واصحابہ اجمعین پروردگار زموږ د ناست په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار زموږ د ناست خالص خپل رضا د پاره وګرځي پروردگار د مرګ نه مخکې موږ ته په قران پاک باندې پورا عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وآله واصحابہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين